خاوند او ښځه د یو بل سره روان شو او ښځه لاړه او پیر صاحب باندې تعویذونه کول چې پیر صاحب لاړ نو پیر صاحب ورسره یو ناشنا کار وکړو. ویډیو راسره مکمل وګورئ ملګرو. څوک هم نن سبا دا کارونه کوي نو هغه دا ویډیو ضرور وګورئ ملګرو. د ښځه او خاوند چې هغه د یو بل سره روان په مخه به شر او جګړې وي ملګرو. او د ښځې سوچ وکړو چې په دې کلي کې یو پیر دی او زه دې لزمه او په دې پې تعویذ کوم. نو هغه لاړه د کلي هغه پیر له لاړه که نه او هغه ته دا ټوله واقعه بیان کړه چې زما خاوند چې دی نو په مخه موږ یو بل سره وران یو جګړې انجیم دي. نو ملګرو هغه پیر ورته یو ناشنا کارنامه وښودله. ښه که تاسو خبر شئ نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. پیر صاحب ورته ویل که نه ویل ته داسې چل وکړه چې کله ستا خاوند تا ته جنګ کوي او ستا خاوند چې دی نو غوسه وي نو ته په خوله کې اوبه اچوه. چې کله ته په خوله کې اوبه واچوې که نه نو دا به نه تیری او نه به توکې ملګرو. نو دا چې کله کور ته راغله ملګرو او دغه کار یې شروع کړو چې کله خاوند کور ته راغی غوسه شو او خبرې مبرې شروع کړې نو د ښځې په خوله کې اوبه واچولې. نه یې تیری او نه یې کته ګزاري دي د خولې نه ملګرو. د هغه نه چې پس چې دی نو که نه خاوند یې ښه زړه تش کړو. د هغه نه پس چې دی نو خاوند یې لاړ او دې خولې نه بیا اوبه واچولې. د هغه نه پس چې دی نو په دویمه ورځ باندې بیا دغسې خبره وه چې دی بیا په خوله کې اوبه واچولې که نه او په خوله کې اوبه واچولې او تېرولې هم نه او توکلې هم نه. د هغه نه پس په درېیمه ورځ باندې بیا هم داسې وشو چې کله داسې وشو نو د خاوند چې دی نو دې خاوند ته خو دا یوه خبره نه کوي که نه په خوله کې اوبه دي خبره نه شي کولی. جو بیا خاوند یې معافي وغوښتله ویل که نه ویل زه تا ته دومره برباد یم او دومره خوشې خبرې کوم که نه خو تا ما ته یوه خبره واپس ونه کړه تا ما ته خبره راونه ګرځوله ملګرو. نو هغه ته یې معافي وغوښتله. نو زمونږ نن سبا په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات غټ عبرت دی که نن سبا تاسو وګورئ نو نن سبا چې د کورونه وران دي نو ټول د ښځو د ورځې نه وران دي. نو پکار چې ښځې واده شي نو پکار چې ډېر زیات ناکام کوي که ناکام نه کوي نو کورونه بیا وران دي. خو ډېره عبرتناکه واقعه وه. زما ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو د نورو پښتنو سره شیر کړئ. اصل وجه دا ده چې نن سبا که تاسو ناکام نه کوئ نو په زندګي نه اوړي. که ناکام نه کړې نو بیا زندګي بالکل نه اوړي او ډېره زیاته عبرتناکه واقعه وه. ما هم واورېدله ما ویل چې تاسو سره شریکه کړم چې تاسو هم په دې خبرو باندې عمل ضرور وکړئ یار. دا ویډیو شیر کړئ.